د احمدشاه بابا لومړی ګام په سیمه کې ثبات ټینګول او ورسره ویشل شوې ځمکې بیرته نیول و. لومړی ناصر تسلیمو، بیا که خدای کول، نور مخته زه په فضل درم. ښایي موږ په لار کې د ناصر خان له څو لاسپوڅو سره مخامخ شو. سپه سالار، موږ باید لومړی په غزني، بیا په کابل او ورپسې په پېښور تېر شو، ځکه د یادو سیمو والیان ټول د ناصر خان لاسپوڅي دي. د غزنین د فتح لپاره احمدشاه بابا غزنین ته رسیږي. هلته د ناصر د لاسپوڅي والي سره مخ کیږي او هغه ته یوه سخته ماتې ورکوي. غزنین یې خپل ځانګړي وفادار سرتیري ته وسپاره او په لور د کابل روان شو. د کابل والي چې د ناصر خان یو بل لاسپوڅی والي و، نوموړی چې دغه حالت ویني انګیري چې ډغره وهل بې ګټې دي، نو له ډاره پېښور ته تښتي او د کابل غلبه یو له وینې تویېدا پاکه غلبه ګرځي. سرتیري په نصر خان د تخت لپاره تیار کړه. هله جناب ناصر خان ته خبره رسېدله چې یوسفزیو، خټکو او افریدیو د احمدشاه بابا بادشاهۍ ته هوکړه کړې، د سر سلامتۍ لپاره باید پېښور پرېږدي. حیران یم، ته یو نوی او تازه بادشاه تر تهلي په تېز تړ کړی. د احمدشاه ابدالي د سپه سالار خان جهان خان د لاهور مغول والي شاهنواز ته وړاندیز کوي چې که چیرې دی د احمدشاه ابدالي واکمني ومني نو به دی د لاهور په سمه والي پاتې شي. دا وړاندیز وروسته له هغې کېږي کله چې شاهنواز په خپل ورور یحیی کودتا کوي او په خپله ځان د لاهور والي اعلانوي. خو مغول بادشاه محمد شاه دغه کودتا غیر قانوني کړنه بولي او شاهنواز د لاهور والي په توګه نه مني. موږ باید نواز ومنو په لاهور کې د والي په توګه، کنه هغه به اعلان وکړي د پیروۍ د احمدشاه ابدالي. شاهنواز د احمدشاه ابدالي سره خپله هوکړه ماتوي او بیرته مغول امپراتور محمد شاه ته ورګرځي. احمدشاه ابدالي یو ځل بیا شاهنواز ته خپل استازي دا ځل په شمول د صابرشاه کابلي ورلیږي. صابرشاه شاهنواز ته پیغور ورکوي چې نوموړی یوازې یو غلام دی او هر بادشاه احمدشاه ابدالي دی. شاهنواز صابرشاه کابلی یو پارونکی بغاوتګر بولي او د اوسپنې ویلې په ستوني کې ورتلوي. له یادې پیښې لنډ ځنډ وروسته په کال 1948 جنورۍ کې لاهور ته ژندې یو خونړی جنګ کېږي. دواړه اړخونه د جنګ تیاری نیسي. احمدشاه ابدالي خپل جزالچیان مخته لیږي او په پیاده باندې برید کوي. مغول سرتیري چې د سرتیرو بې شمېره مړینه او زیان ویني له میدانه تښتي او ورپسې افغانان په لاهور ورګډېږي او یو بېساري خونړی امواژنه کوي، تر هغې چې د نواز سیالان د نواز له بنده راخوشي کېږي او نوموړي د شاهنواز سیالان د 3 میلیونه روپیو کلنۍ مالیاتو په ورکولو اړباسل کېږي او ورته حق ورکول کېږي چې د احمدشاه ابدالي تر واکمنۍ لاندې د لاهور والیان او سرداران پاتې شي.